رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمیره معجزات دي دی ورته معجزه پیش کا ولې رسول الله مبارک پیش کول نه شو چې د الله دربار کې سوال کړو الله به ته بس دا معجزه دا ودی ته پیش کړه لکه یو موقع باندې مشرکین راجم شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا سوال لسم سپوږمۍ را دا دوه ټوکړي کا بس انو بس مونږ ایمان راړو رسول الله مبارک اشاره وکړه او د اشاره سره د سپوږمۍ دوه ټوکړي شو مشرکین ولید او چې کم خلق په سفر باندې تلو نور ملکونو تاغیم ولید چې سپوږمۍ دوه ټوکړي ده خو دې ځکه دی وی دا خو جادو دی دا سحر دی ابو جهل سوره بدبخت انسان انتهایی بدبخت انسان ابو جهل دا مونږه تاسو سره کې وسړی مخالفت وکي یاره پسې خبرو کې نو مسلمان ورور مولې کنه کوي یو شل پیری دی کوي دی کنه د رسول الله مبارک مخالفینو تو ګور ابو جهل شو ابو لهب شو غټ غټ کفار مشرکین د زمانه سرداران سرکشه چې په هر موقع به نبی رسول الله والسلام ته تکلیف رسوخه کوشش به دا کو چې نبی رسول الله ته سو رسي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفینو کې ابو لهب شو ابو جهل شو دغه ابو جهل یو ځل مړې ده بس خو پته وته چې دا پیغمبر دا برحق پیغمبر د خو سرکشه دی وګوره سرکشه ده کنه مخالفت به کوه سره زوی ته وی ورشه د پیغمبر جوټه وبراړ مړېګم خو اسه مړېګم خو د پیغمبر جوټه وبراړ زی لاړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوټه وبراړي چې اوس کله نو د ټیک ټاک شو ګوره نو زوی ته وی ګوره یقین پیونه کې دا جادوګر دی نعوذ بالله خدای باندې جادو کړي دا سرکشه سره بس نو مختلف قسمه معجزات په یو موقع باندې دغه ابو جهل له سرکشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا موټی داسې بند راړ ویدارا ته وای چې زما په لاس کې سړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته زوه مکه د لاس کې دي سدینو دا وای چې څه شی نه خو سرکشه وي زما د لاسو کې چې سړي دا دی وای ناغې شروع شوې مونږ کاڼي دا مخه ته چې ولال دا د الله پیغمبر دی بیا ابو جهل وای تا جادو کو سبق که هر څومره سرکش انسان ته هر څومره دلایل دا پیش کی هغه د خپل سرکشای نه ناړي